بسم الله الرحمن الرحیم. شاه محمود واقف یم، ستاسې په درانه خدمت کې. اتلسمه صفحه د درس عنوان دی خط. توجه وکړئ، عبارت ده: خط. خالد با قلم سرخ خط نوشت. سخی خط خالد را خواند. او از خواندن خط خوش شد. توجه وکړئ معنا ته. خط، لیک. خالد با قلم سرخ خط نوشت. خالد په سره قلم لیکنه وکړه. سخی خط خالد را خواند. سخی د خالد خط ولوسته. او از خواندن خط خوش شد. هغه د خط د دغه ویلو نه ډیر خوشحاله شو. محترمه دوستانو، کوم ویډیو خوښه شوې وي چینل د سره سبسکرایب کړئ او زموږ د نورو ویډیوګانو په تمه اوسئ. خپل نظریات یې راسره په کمنټ کې شریک کړئ. د الله په امان.